هغه یو وړوکی غوندې نظم ویم چې د نظم عنوان دی پیغور بیګا په خوب باندې ودو مزه بیګا په خوب باندې ودو مزه دې کې مې خواله او تور سره راغله مخې کړو پټ راته داسې ویل درنه خپه مزه ما ورته وویل له تا نه قربان په پټ پاس پروت یو ماشوم راته لګیو کاکا ډیر په تکلیفونو د کېږم او د چا زلفې مې د سر لاندې پرتې دي لکه پرخه په ګلونو د کېږم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی او مهربانه قدرمند استاد سرور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جین دیش نغر ټي وي قدرمندو د شاعرۍ په سلسله کې یو ځل بیا مخصص کړی دغه پروګرام را اساس کړی دغه پینډال تاسو په نوم باندې دی شفق مومن صاحب را سره ملمنه په دې پروګرام کې خپل شعر لګي خپل غږ خدای ورکړی دی قدرمندو راځو ډیر وخت هم ناخلم شفق مومن صاحب له یو څو شعرونه تیورو خپل نوم را سره لاول پورا شریک کوي او بیا د مینوال سره څو شعرونه ډالۍ کوي ډیره زیاته مننه ستاسو کوم چې او زما نوم اسمت الله دی او ادبي نوم مې شفق مومن دی او د ضلع مومن یکاغون اوسېدونکی بس دغه پېژنګلو دی د کوم وخت نه شاعري شروع کړې شاعري خو غالبا د 2018 نه شروع کړې او دغه سل خواوشا غزلي به سل یو نیم سل نو زمونږ مینوال به پته مې هغوی ته څو شعرونه مننه د غزل نه مخ یو څو شعر دي چې یو خوشحاله زندګۍ ته مې زړه کېږي ګل بدنه ستا یارۍ ته مې زړه کېږي او چې مې ځان رانه د ځان په خود کې ورک شي یو ژورې خاموشۍ ته مې زړه کېږي او کله کله په پردیس کې دومره تنګ شم په قسم چې خودکشۍ ته مې زړه کېږي او د کلام مطلب د وایي د پر هر زړه په دردونو د کېږم د پر هر زړه په دردونو د کېږم بې وفا ستا په یادونو د کېږم ډېر ښه دی ډېر مننه او هر ماښام دې له یارۍ توبې وباسم هر ماښام په قسمونو د کېږم او په پټ پاس پروت یو ماشوم راته لګیو کاکا ډېر په تکلیفونو د کېږم دا یو ځلې بیا ووایه مننه په پټ پاس پروت یو ماشوم راته لګیو کاکا ډیر په تکلیفونو د کېږم او د چا زلفې مې د سر لاندې پرتې دي لکه پرخه په ګلونو د کېږم او مننه او زه د دې دور ماشوم یم نه یاریږم په ډزه آرې د بمونو د کېږم دا یو ځلې بیا ووایه ډېر مننه زه د دې دور ماشوم یم نه یاریږم په ډزه آرې د بمونو د کېږم او د شفق د غزلونو مقطع اورم په ښایسته ښایسته شعرونو د کېږم شفق صاحب ډېره زیاته مننه ښکلي شعرونه څو شعرونه مینوال ته نورم ډالۍ کېږي په اخره کې به ته دغه یو وړوکی غوندې نظم ویم چې د نظم عنوان دی پیغور بیګا په خوب باندې ودو مزه دې کې مې خواله او تور سره راغله مخې کړو پټ راته داسې ویل درنه خپه مزه ما ورته وویل له تا نه قربان څوک یو ته رانه پسه خپی هغې ویل بدقسمتي دغه ده تاسو تر اوسه پېژندلې نه یم تاسو زه خپله خور ګڼلې نه یم په ما ګرانه پیایې مزه په دې خبره صحبت غوندې شوم بیا په سلګو کې سوال یې وکړو ما د دې قید نه را بهر کوي که نه ما ورته وویل له تا نه لوګې زه ډېر کمزوری یم څه وکړمه په دې خبره سلګو ونیوله بیا راته دا رنګه ګویا شوه که نه ما ته د قید نه راویستلی نه شي ما د غیاره ته غوښتلی نه شي په ننګ غیرت سر ورکولی نه شي ما ته ته خپله خور ویلی نه شي ما ته څادر په سرولی نه شي خو دا زما د لاس بنګړي واچوه مننه ډېره زیاته مننه ډېر دردناک شعرونه چې په سړي ډېر اثر کوي د بل پروګرام پورې خپل کاشف کوربه ورکړي اجازت چېرته چې مو خات خوشحاله آباد اوسئ